بوډا او د لیوانو پلونه. دا د هېواد د نامتو ناول لیکوال خدای بښلي نصیر احمد احمدي ناول دی چې په 1895 کال کې چاپ شوی دی. دا کتاب تر اوسه پورې 4,000 ټوکه پلورل شوی دی. په بلبل اپلیکیشن یې زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. په کوټه کې ناست وم چې دروازه په شدت خلاصه شوه. پلار مې چیغه کړه، ورو. کوچني ورور مې په وره کې نوک ونیو. د پلار له ویرې بیرته پر شا ولاړ او د کور په اوږده دهلیز کې منډه کړه. ور خلاص پاتې شو او کوټې ته سړه هوا ورسره د لاندې د پخې غوښې بوی راننوت. پلار ته مې وکتل. له غوسې نه په ډکو سترګو کې د لاټین ژېړه رڼا ښکارېده. ولاړ شوم. د وره د پورې کولو پر مهال مې د ورور وارخطا غږ واورېد. ادې، جومات ته لیونی راغلی دی. پلار ته مې مخ ور واړاوه. د تاوخانې پر تاوده ځای ناستو او د راډیو ستنې تاووله. له کوټې ووتم. په دالان کې مې مور د ښوروا لپاره ډوډۍ وړوله. ورور مې د هغې تر څنګ ناستو او تنور ته یې پښې ورغځولې وې. په قهر مې وویل، دروازه د سړي غوندې خلاصوه. ورور مې په بیړه راته وکتل. سترګې یې وځلېدې او په داسې غږ لکه کوم زیری چې راباندې کوي ویې ویل، جومات ته لیونی راغلی. غږ مې یو څه پوست کړ، ته پخپله لیونی یې. ورور مې مور ته مخ ور واړاوه او د خواست په ژبه یې ویل، غوښه پخه ده؟ مور مې له کټو نه د لاندې یو رایستلی بڅری په ګوتو کې ټینګ کړ. بیرته یې په کټو کې چې له خولې نه یې مړ تاو پورته کېده واچاوه. ورو یې وویل، یو څه وخت لا نور هم غواړي. له دې سره یې په کټو برغولی کېښو او بیرته یې تناره ته ورښکته کړه. ورور مې ما ته وکتل. لالا، عجب لیونی دی، له جومات یې ټول هلکان وایستل. ما وپوښتل، ولې؟ په جومات کې لویان نه وو؟ نه، هغوی خو هر ماښام تر لمانځه وروسته کورو ته ځي. مور ته مې مخ ور واړاوه. ادې، ډوډۍ یو څه وخت مه لندوه. ولې؟ جومات ته ځم. د باندې په وتو سره مې وار له واره پر ورمې کې د واورې بڅرکې ولوېدل. پورته مې وکتل. د ماښام په تته رڼا کې څرخېدونکې واوره ورو ورو راښکته کېده. له ګام سره مې کله وښو ته واوره ور ولوېده. د انګړ لرګین ور مې له ځنځیره ونیو. د وره غنجا شوه او په لیخک کې پرته واوره یې سره ټوله کړه. جومات کور ته نږدې او د کلي د هلکانو چیغې په اسانۍ سره اورېدل کېدلې. لیونیه، ای لیونیه، لیونیه. ګامونه مې ګړندي کړل. د جومات وره وازه خوله نیولې وه او له دهلیز نه یې د هلکانو شور او زوږ راته. وره ته په رسېدو سره ناڅاپه د پښو دربی شو. پر دیوال څه شی ولګېد. پر ځمکه ولوېد او له غږ نه یې پوه شوم چې د لرګي وار و. یو هلک په منډه له وره راووت. مخکې تر دې چې څنګ ته شم، اوږه یې زما تشې ته سیخه شوه. ما په دیوال پورې لاس ونیو، خو هلک له ځمکې یوه نیمه لویشت پورته شو او پر ښي اړخ ولوېد. 5-6 هلکان مې په ترپ تر سترګو تیر شول. ځمکې ته مې وکتل. په واوره کې د یو غځېدلي انسان چاپ جوړ و. یو دم چوپه چوپتیا شوه، داسې لکه هیڅ شی هم نه وي پېښ شوي. یوه شیبه پر خپل ځای ودرېدم. په احتیاط مې ښۍ پښه تر لیخک واړوله. دهلیز ته ورننوتم. د جومات د څنګ د کوټې دروازه خلاصه وه او له کوټې نه د لاټین تتې رڼا د بوټونو د ایستلو ځای روښانه کړی و. ورو مې د وره خواته غړۍ ور اوږده کړه. د کوټې پر خړ دیوال د یو بني ادم لړزان د سیوری ښکارېده. پښه مې ونیوله. پر یوه لوی عسکري بوټ مې سترګې ولګېدې چې د تلي چاکونه یې له واورو نه ډک او بوټ ړنګ پروت و. د کوټې منځ مې هغه وخت سم لیدلی شوی چې 2 ګامه لا نور هم پر مخ تللی وای. ګام یې واخیست. پښه مې پر یو شي ولګېده او د لرګي د غړېدو غږ چوپتیا ماته کړه. په بیړه مې سیوري ته وکتل. د پخوا په څېر لړزانده ولاړ و. ټیټ شوم. د امسا په بڼه یو غوڅ شوی لرګی مې دیوال ته ودراوه. بل ګام مې پورته کړ. د اوږدې کوټې په منځ کې یو په ونه لوړ بني ادم ولاړ و. د هغه راته شا وه. اوږد بالاپوښې په تن و. په ښي لاس کې د بوټ جوړه نیولې وه او داسې راته وایسېد لکه ځمکې ته چې ګوري. ورو مې وویل، سلام علیکم. سړي کوم غبرګون ونه ښود. 2هم ځل مې یو څه په زوره د سلام ټکی له خولې راوایست. هغه یوه جټکه وخوړه. په تیزۍ سره یې مخ راواړاوه. د څراغ رڼا یې پر نیمایي څېره ولګېده او د څېرې په روښانه برخه یې د ژورو ګونځو سیوري ښکارېدل. سړی بوډا و. خړه لونګي یې تر سر تاوه او د ږیرې د ښي اړخ سپین ویښته یې د لاټین رڼا ته ځلېدل. په لړزانده ګامونو رانږدې شو. بوټ ته مې وکتل. د وار په بڼه یې نیولی و. په بیړه مې وویل، خوا مه بدوه، هلکان دي. د هیڅ ونه ویل. بوټي د خپلې جوړې تر څنګ کېښود او د کوټې په بر سر کې د تاوخانې پر تاوده ځای کېناست. سر یې وځړېده او په فکر کې ډوب شو. پوه شوم چې سړی بې ازاره دی. ورمخته شوم. ورو مې وویل، زه به ډوډۍ درته راوړم. خدای د پخوا په څېر غلی و او غولي ته یې کتل. له جوماته ووتم. واوره په تیزۍ اورېدله. کور ته لاړم. د کوچني ورور چې مې کله راته پام شو په بیړه یې وویل، لیوني ونه وهلې؟ هغه ته مې ځواب ورنه کړ. له مور نه مې وغوښتل چې یوه کاسه ډوډۍ تیاره کړي.
په لنډه موده کې ډوډۍ تیاره شوه. له دالان نه د راوتو پر وخت مې ورور ته وریاده کړه چې چای راپسې راوړي. کله چې بیرته جومات ته ورغلم، مسافر د پخوا په څیر زړېدلی سر ناست و. د هغه تر مخ مې دسترخوان وغوړاوه. کاسه مې کېښوده او څراغ مې ورنږدې کړ. اوس یې نو ټوله څیره ښکارېده. ګڼې وریځې یې درلودې او په کیڼ سترګه ړوند و. ورو مې وویل ډوډۍ سړېږي، که لاس مینځې په هغه بدنۍ کې اوبه شته؟ ورو ولاړ شو. له شا مې پسې وکتل. د کمیس لمن یې په بالاپوښ کې پټه وه، خو د پرتوګ په یوه پایڅه پورې یې لویه پینه ښکارېده. بدنۍ یې ور واخیسته او د باندې ووت. شیبه وروسته چې بیرته پر خپل ځای کېناست، لاسونه یې لانده وو. له کاسې نه یې یوه کوچنۍ ګوله ور پورته کړه. لاس یې لړزېده او کله چې ګولې ته خوله وازه کړه، په وریو پورې یو غاښ هم نه ښکارېده. لنده ډوډۍ یې ښه ډېره وخوړه، خو غوښې ته یې لاس ور وږد نه کړ. ورو مې وویل د پسه لاندی دی، خو د ده شونډې ونه خوځېدې. پوهېدم چې ګونګی نه دی، ځکه ګونګیان بیا په غوږو هم نه اوري. دوهم ځل مې کوم ست ورته ونه کړ. په زړه کې راتېره شوه شاید لیونی وي. دا وخت د وره کړپ شو. کوچنی ورور مې په وره کې ودرېد. د هغه په ښي لاس کې چایجوش او په کیڼ لاس کې ګیلاس ښکارېده. پوه شوم چې له ویرې مخته نشي راتلی، ځکه ور ولاړ شوم. چایجوش او پیاله مې ورنه راواخیستل. ورو مې وویل یوه پړستن در سره راوړه. دی هم په منډه د باندې ووت. ګیلاس مې له چایو ډک کړ. د بوډا تر مخ مې کېښود. یو ځل بیا په دې هڅه کې شوم چې پر خبرو یې راولم. ورو مې وویل یخني نه ده؟ د دې پر ځای چې څه ووایي، لړزېدلی لاس یې د څنګ جیب ته کړ او ډک لاس کاغذونه یې پر غولې کېښودل. حیران شوم. په نویو او زړو کاغذونو کې یو قلم او عکس هم ښکارېده. په عکس کې مې وار له واره پر بوډا سترګې ولګېدې چې توره دریشي په تن، سرتور سر او رنګه نیکټایي تړلې وه. سترګه یې جوړه وه او تر څنګ یې یو سینګار شوې پیغله د واده په سپین کمیس کې ولاړه وه. د عکس پر پاتې برخو یو کاغذ پروت و. لا مې عکس ته سم نه وکتلې چې د بوډا تور لاس د کاغذونو پر کوټه ور ټیټ شو او پر غولي یوازې د ګولۍ یو پاکټ پرېښود. بوډا کاغذونه په جیب کې کېښودل. له پاکټ نه یوه ګولۍ خولې ته واچوله او د چای غوړپ یې ورپسې وکړ. په زړه کې مې پوښتنې راولاړې شوې. څوک دی؟ سوالګر دی که شتمن؟ ښاري دی که کلیوال؟ روغ دی که لیونی؟ د واده په جامو کې دا ښکلې نجلۍ څوک ده؟ میرمنې ده؟ سترګه یې ولړند. ناڅاپه یو درب شو. مخ مې ور واړاوه. ورته نږدې یو بړستن پرته وه. بړستن مې د سړي پښو ته کېښوده. کاسه او دسترخوان مې راواخیست. ورو مې وویل پیاله او چایجوش بیا په هغه تاخچه کې کېږدم. دا مې وویل او له جوماته ووتم. د پلار په غږ مې سترګې رڼې شوې. په غوسه یې ویل یوه ورځ یې نه ده، دوی نه دي، غټ سړی دی. وروسته مې د مور غږ واورېد. خیر دی، زه به ورته ووایم. پوه شوم چې پلار مې ولې په غوسه دی. ساعته مې وکتل، لمر لا نه و راختلی. په بړستن کې مې پښې بندې کړې. د کوټ په لستوڼو کې مې لاسونه ننیستل او له کوټې ووتم. د کوټو او دالان ورونه اوږده دهلیز ته خلاصېدل. دهلیز مې د ګوتو په سرونو لنډ کړ. کله چې دالان ته ورنږدې شوم، پر سپږمو مې د تودې ډوډۍ بوی ولګېد. د مور مې د وره له شولې راته پام شو. ور مې ورخلاص کړ او دالان ته ورننوتم. زړېدلې شونډې یې وخوځېدې. پلار به دې در سره ګوري. د خواست په ژبې مې وویل خیر دی مورې، لا وخت شته، ته یوه بدنۍ اوبه راکړه چې اودس وکړم. خو دا ځل یې په غوسه راته وکتل. تر تا خو د هغه کشر ورور لا ښه دی. پلار یو ځل یې ورته وویل چې د سهار جمعې ته راځه، تر اوسه یې دغه خبره نه ده هېره کړې. تو خو غټ سړی یې، سره غرمه راجګېږي. د مور خوابدون مې نه شوی زغملی. ژمنه مې ورسره وکړه چې له دې هیسته به تر پلار مخکې په جومات کې ناست یم. دا وخت مې ورور دالان ته راغی. د هغه په لاس کې نیول شوي چایجوش د تېرې شپې مسافر را په زړه کړ. ومې ویل هغه سړي ته چا چای ورکړی و؟ هغه لیونه یادوې؟ لنډ ځواب مې ورکړ هو. لالا هغه خو په جومات کې نه و. مور مې وویل خوارکی به په دې نیم ګز واوره کې چیرته تللی وي؟ په حیرانتیا مې وپوښتل نیم ګز؟ د ځواب پر ځای پر رپیده اوار شوی پاس دی تناره ته ورټیټ کړ. زه هم ولاړ شوم. د دالان پر یوازینۍ خوله شوې کوچنۍ ښیښې مې ورغوی تیر کړ. انګړ تک سپین و او د زردالو د ونې پر وچو ښاخونو 4 ګوتې واوره پرته وه. د مور غږ مې واورېد چای دې ژر وڅښه او بام ته ور وخېژه. پا وروسته له کوچني ورور سره یو ځای د بام پر سر ولاړ وم. اسمان برګ و او په واوره کې لرې کلي توربخون برېښېدل. زموږ د کلي پر هر بام یو 2 تنه ولاړ و او واوره یې اچوله. د ورور په غږ مې جټکه وخوړه. لالا راځه چې بامونه سره وویشو، 2 ستا او 2 هم زما. هغه ته مې وکتل. نیم بام یې تور کړی و او زه لا په نیم ګز واوره کې ولاړ وم. خندا راغله. د واورې غونډسکی مې جوړ کړ. خو مخکې تر دې چې پر هغه وار وکړم، د تره زوی مې د خپل کور له بامه را باندې غږ کړ. ای هلته یو څه ښکاري، 2 کارغان هم ورته ناست دي. ور غږ مې کړ چیرته؟ د دښتې خواته وګوره، د توت د ونې ته نږدې. ورمیږ مې ورکوښ کړ. د رښتیا ویل په واوره کې یو تک تور شی برېښېده. وار له واره مې د تېرې شپې مسافر په زړه کې ودرېد او په چیغه مې وویل هله ژر کوه.
د ژامو مې ټکاوه. مور مې یوه بله بړستن راباندې وغوړوله. تر څنګ مې کېناسته او ویې ویل د ژوندی. لنډ ځواب مې ورکړ نه پوهېږم خو زما په شاله پکې سا چلېده. له ځان سره یې وویل خوارکی. دا وخت په دهلیز کې دربی شو. دروازه په شدت سره خلاصه شوه. ورور مې په وره کې ودرېد او په ستړي غږ یې وویل اورلګید چېرته دی؟ مور مې ورخطا غوندې شوه. په اورلګید څه کوې؟ پلار یې غواړي د میلمنو د کوټې بخارۍ بلوي. ولې؟ هغه لیونی زموږ حجرې ته راوړ. مور او ورور مې دواړه له کوټې ووتل. زه هم ولاړ شوم. پایڅو ته مې وکتل. لالندې وې. پټو مې تر ځان تاو کړ. د باندې سوړ باد چلیده او غونډۍ وریځې شمال لور ته په مخه کړې وې. له واورې نه پورته شوې رڼا مې سترګې له اوښکو ډکې کړې. د میلمنو له کوټې نه چې د انګړ دروازې ته نږدې په دیوال پورې نښتې وه ګډوډ غږونه اورېدل کېدل. کوټې ته ورغلم. پر غځېدلې مسافر غبرګې بړستنې پرتې وې. اوږد بالا پوښې سر ته شاړی وړی پروت و او څو کلیوالو پلتۍ ورته وهلې وې. ورور مې هم دې خوا هاخوا ګرځېد. هغه ته مې وویل د بامونو واورې لا پاته دي. پلار مې بخارۍ ته ورپوکړ او بیا یې مخ راواړو. ته هم راسته ورسره وکړه. واوره درنه ده. مخکې تر دې چې څه ووایم د تره زوی مې وار وړومبی کړ. کاکا زه به ورسره ولاړ شم. د پیسې لندې دي او څو شېبې مخکې دا دروند بار هم پر خپلو اوږو ترجمه ته راورساوه. له دې سره یې پراته سړي ته اشاره وکړه. ولاړ شو او له ورور سره مې یو ځای له کوټې ووت. کلیوال اندېښمن غوندې وه. په کوټه کې یوازې پوښتنې اورېدل کېدې. څوک دی؟ له کومه راغلی دی؟ که مړ شو نو څه به کوو؟ په پای کې مې پلار وویل که هر څوک یې اوس مو تر غاړې رالوېدلی. که یې پور پرې کړ بیا به هغه وخت ګورو. کلیوال تر غرمې ناست و. بیا یو ځای ولاړ شول. پلار مې د ډوډۍ ست ورته وکړ خو دوی پاتې نه شول او له پلار سره مې یو ځای له کوټې نه ووتل. پر سره انګار مې یو دوه د توت لرګي کېښودل. په تاخچه کې یوه زړه مجله پرته وه. لاس مې ور وغځاوه او د بخارۍ تر څنګ مې دیوال ته ایښي بالښت ته ډډه ووهله. د مجلې پاڼې مې واړولې. یوه کیسه مې پیدا کړه. د پیل له څو کرښو نه یې وپوهېدم چې تلوسه لري او په لوستلو ارزي. کیسه په زړه پورې وه. ښه انځور یې درلود او ذهن یې ورسره ووړ. د دوهمې پاڼې په نیمایي کې وم چې ناڅاپه یو لړزان د غږ سړه خوله راباندې راوسته. انوره زویه. په بیړه مې سر هس کړ. یو سرتور ډنګر سړی د کوټې په منځ کې ناست و. څپولې ویښته یې سره سریښ و او یوه سترګه یې وچه راته نیولې وه. شاوخوا مې وکتل. په کوټه کې له ما او بوډا پرته بل څوک نه و. سړي په لړزان د غږ خپله خبره تکرار کړه. انوره زویه. له دې سره یې بړستنې له زنګنو وښویېدې لکه یو ماشوم چې نوی پر پښو راغلی وي. همداسې په لړزېدلو لینګو ولاړ شو. خو مخکې له دې چې خپل انډول له لاسه ورکړي په چټکۍ مې لاسونه ترې تاو کړل او ورو مې په خپل ځای پرېیست. لړزان د لاس یې له ځمکې پورته شو او زما پر مخ یې داسې تیر کړ لکه د چا چې پر یو ماشوم مینه راغلی وي. لاس یې تود و. پوه شوم چې تبه لري. ورو یې سترګه بېنوره کېده. وروسته نیمکښه شوه او بیا تار سپین باڼه سره ورغلل. نبض مې وکوت. رګ یې په چټکۍ سره غورځېده. دا وخت مې ورور له انګړ نه راغږ کړ ډوډۍ تیاره ده. په بخارۍ پورې مې یو دوه نور لرګي هم پسې کړل او د میلمنو له کوټې ووتم. د کور په دهلیز کې مې د پلار غږ واورېد. په جومات کې خدمت نه شو کېدی ځکه مې کور ته راوړ. د کوټې ور مې خلاص کړ. مور مې وویل هو ثواب لري. د غرمې ډوډۍ مې له پلار مور او کوچني ورور سره پر یو دسترخوان وخوړه. پاتې ورځ 2-3 ځلې د میلمنو کوټې ته ورغلم خو مسافر به د تیر په څیر بې سده پروت و. ماښام قضا چې مې کله لاټین ته ورتلګیت ورته کړ د مسافر سترګه پرانیسته راته ښکاره شوه. د ایستونه ستغ پروت و او سترګه یې د چت پښتولانو یا تیرانو ته وچه نیولې وه. ومې ویل څنګه یې؟ ورمېږې کوږ شو خو څه یې ونه ویل. ورمخته شوم. پر تندي مې لاس کېښود. تبه یې پرې شوې وه. ورو مې وویل د خوړو اشتیا لرې؟ دی بیا هم غلی و. ما زیاته کړه که د کور کلی دلته نږدې وي راته ووایه زه به یې خبر کم. هغه یوازې مخ رانه واړوه. ما هم څه ونه ویل او د بخارۍ په لګولو بوخت شوم. خو شېبه وروسته مې چې ورته پام شو نو د سترګې له کونج نه یوه اوښکه راورغړېده او له غوږ له پاسه یې په ببرو سپینو ویښتو کې پټه شوه. په څېره کې د بېوسۍ نښې ښکارېدې. په خپله خبره وشرمېدم. ورو مې وویل پر موږ بار نه یې او اوس تلای هم نه شې. د یوې خوا په واوره کې مڼ نشته او له بلې خوا ناروغه یې. بوډا غلی و. زه هم لاړم. هغه مې یوازې پرېښود او ماخوستن له یوې کاسې یخني ښوروا سره بېرته د میلمنو کوټې ته راغلم. بوډا پر خپل ځای ناست و. سترګه یې راواړوله خو څه یې ونه ویل. کاسه مې د بخارۍ پر سر کېښوده. د لاس اوبه مې وروړې او په چلمچي کې خړې اوبه تویې شوې. کله چې مې ډوډۍ پر دسترخوان کېښوده پاستې ته یې لاس ور وغځاوه. ومې ویل پلاره یخني ده غوړ نه لري. له دې خبرې سره یې ډوډۍ بیرته پر خپل ځای کېښوده. په حیرانۍ مې ورته وکتل. سترګه یې له اوښکو ډکه وه او په څېره کې یو درد پروت و. پر خپله خبره مې فکر وکړ. داسې څه مې له خولې نه و راوتلي چې څوک خوابدی کړي. ورو مې وویل ولې دې لاس ونیو؟ د لومړي ځل لپاره یې خړې شونډې وخوځېدې. هېڅ. بیرته یې پاسې ته لاس ور وغځاوه.
ډوډۍ وخوړه، لنډه دعا یې وکړه او په یوه سترګه یې راته وکتل. مننه. حیران شوم. وار له واره مې د تېرې شپې عکس سترګو ته ودرېد، ځکه د مننې ټکي کلیوال خلک دومره نه کاروي. دوی له مقابل لوري نه د خوښۍ څرګندولو ته د کور ودان خدای دې مخ واروه، خیر یوسي، موږ کمه کړه، خدای دې در ډېره کړي او داسې نور تورې پر خلو راوړي. یو ځل مې بیا په زړه کې پوښتنه راولاړه شوه، دا سړی څوک دی؟ لا مې په ذهن کې دا پوښتنه د ځواب لپاره راسره اړوله چې بوډا وویل بچیه راسره په زحمت شوې. ما وخندل. څه زحمت؟ په خبره کې راولوید. که سهار ته هوا ښه وه درنه ځم. نه پوهېږم چې ولې مې د زړه له تله وویل دا د خپل کور وګڼه، تر څو چې نه یې روغ شوی نشې تلای. خوله یې خبرو ته جوړوله چې ما مارو نه واخیست او بل واوره ډېره ده، مړ نشته. دا وخت مې په ذهن کې راتېر شول چې د ده د ځای د معلومولو لپاره ښه وخت په ګوتو راغلی دی. په خندا مې زیاته کړه. نو چېرته به ځې؟ له دې خبرې سره یې سر وځړېد او غلی شو، خو ما نه غوښتل چې یو ځل بیا چوپتیا خوره شي. هماغسې مې په خندا وویل د کوم ځای یې؟ بې له دې چې سر پورته کړي ورو یې وویل د قره باغ، د غزني قره باغ یادوم. ما وخندل. د قره باغ د نجونو څه عجب جمال دی، ګل په قره باغ دی. د لومړي ځل لپاره یې ګونځې ګونځې شونډې ویډې شوې او په خوند یې وویل دا سندره خان قره باغي ویلې ده. د خبرو لپاره ښه بانه راته پیدا شوې وه. ومې ویل هو د خان سندرې مې خوښیږي، ښه هنرمند و. ورو یې وویل پرچمیانو وویشت. په خبره کې ورولوېدم، خو ما اورېدلې چې مجاهدینو مړ کړ. د دې پر ځای چې څه ووایي بالاپوښ ته یې لاس ور وغځاوه او هماغه کاغذونه یې پر ځمکه کېښودل. خو دا ځل عکس پړ مخې پروت و او پر شا یې لیکل شوي و د 1482 لمریز کال د ساور 18. له پاکټ نه یوه ګولۍ راواخیسته، د چای غوړپ یې ورپسې وکړ او په داسې حال کې چې کاغذونه یې په جیب کې اچول ویې ویل نه بچایه پرچمیانو وویشت. وپوهېدم چې سړی هیرجن نه دی او ذهن یې ښه کار کوي. د زیاته کړه خان ټکسي چلول او د کابل په 3مه کارته کې په خپل موټر کې توپانچه پرې تشه کړه. 950 کال و او کله چې مړی قره باغ ته راوړ ملایانو په هدیره کې نه پرېښود. ومې ویل ولې؟ هغه د جهاد لومړی دور و. ملایانو ویل چې خان کافر و او باید د مسلمانانو په هدیره کې تر خاورو لاندې نشي. د کورنۍ غړي بې وسه خلک و، نه یې زور درلود نه ځمکه. هماغه و چې د غواو په کوډله یا غوجل کې خاک یا قبر ورته وکینده او خاورې پې واړولې. دا وخت مې کوچنی ورور د چای له پتنوس سره کوټې ته راننوت. بوډا وویل ورور دې دی؟ لنډ ځواب مې ورکړ هو. ورور مې 2 پیالې له چایو ډکې کړې، یوه یې د بوډا او بله یې زما مخې ته کېښود او په خپله له کوټې ووت. بوډا وخندل ډېر شوخ دی. وپوهېدم چې د تېر ماښام د هلکانو ځورول ور په زړه شول. یو څه وشرمېدم او ورو مې وویل څنګه یې کښې هلکان دي؟ بوډا پیاله ور پورته کړه او سر یې په منفي بڼه وخوځاوه. لویان هم ګرم دي. ما د نورو خبرو تمه ورنه لرله چې بوډا غلی شو. بې اختیاره مې له خولې ووتل کاکا انور څوک دی؟ ناڅاپه یې ګیلاس په لاس کې کوږ شو. یو توند حرکت یې وکړ او په چټکۍ سره یې خپله غځېدلې ښۍ پښه ور ټوله کړه. د لاس په ګوتو یې لنده پایڅه چې مړ تا ورنه پورته کېده د خپلې پښې له څرمنې نه پورته ونیوله. په وارخطایۍ ولاړ شوم خو د تر لاس ونیولم. چیرې؟ په خوابدي غږ مې وویل د غاښونو کریم راوړم، د سوځېدنې لپاره ښه دي. ده وخندل کښېنه زوروره، دومره لویه خبره نه ده چې عمر تیر شي خپل لاس په دې لا په واک کې نه وي. خو زه له خپلې خبرې پښېمانه وم او د هغه سوځېدل مې له خپله لاسه ګڼل. بوډا خپله ښۍ پښه تر زنګانه لوڅه کړه. پر توره څرمن یو 2 ځایه مازې سرخي ښکارېده. څو ځله یې سوځېدلې ځای ته ور پوه کړل او ویې ویل دې ته برسېرنه سوځېدنه وایي، دومره د تشویش وړ نه ده، په خپله ښه کېږي. وروسته یې په داسې حال کې چې خپل پښې ته یې کتل ورو یې وویل د انور نوم دې څنګه پر خوله راغی؟ تلولی غوندې شوم، هسې تا په تبه کې یاداوه. یو سوړ اسویلی یې ویست. ما ورته وکتل، په سترګه کې اوښکې راټولې وې او غریو نیولې غږ یې مازې شونډې سره وخوځولې. انور زما زوی دی. تر یوې شېبې چوپتیا وروسته یې په داسې غږ لکه څوک چې له ځان سره غږېږي زیاته کړه ډاکټر انور. په دې خبره کې یو ژور درد پروت و. په زړه کې راتېره شوه زوی به یې مړ وي. عکس مې سترګو ته نیغ ودرېد. په ذهن کې مې وګرځېدل نو هغه نجلۍ څوک ده؟ شاید 2 ودونه یې کړي وي، یو په ځوانۍ کې او بل هم د زړښت پر مهال. خو دا فکر هم د منلو وړ راته ښکاره نه شو. دا خوار بوډا او هغه ښارۍ ځوانه نجلۍ هیڅ امکان نه لري، شاید هم امکان ولري. ذهن مې ګډوډو پوښتنو ته ګډوډ ځوابونه ورکول. په پای کې پوښتنې او ځوابونه سره ګډ شول. توري یو بل کې ننوتل. نه مې پوښتنه جوړولی شوی او نه هم ځواب. د بوډا غږ زما فکر سره راټول کړ. واده لري؟ ورو مې وویل نه تر اوسه لا نه. پلار مې وایي چې لومړی د سبق خلاص که. په بیړه یې وویل د څه شي سبق؟ پوهنتون یادوم، دا مې وروستی کال دی، اوس په رخصتۍ راغلی یم. لنډه شیبه غلی و، داسې لکه فکر چې وهي. وروسته یې سر پورته کړ. ښه ده ښه ده، پلار د اولاد خیر غواړي، هغه مه خوابدی کوه.
ورو مې وویل له ما نه مې مور او پلار دواړه خوشحاله دي، تر خپله اوسه یې درناوی کوم. هو زویه، زاړه خلک د ماشومانو غوندې دي، په کوچنۍ خبره خوشحالیږي، خو ډېر کم خوابدون نشي زغملی. دې ته ورته خبره ما د طب په 3 کال کې له خپل استاد نه هم اورېدلې وه. هغه ویل څومره چې عمر تېرېږي په هماغه اندازه د مغز حجرات هم کمزوري کېږي او انسان په وړه خبره تر روحي فشار لاندې راځي. په خندا مې وویل کاکا ته خو د ډاکټرانو غوندې خبرې کوې. ده وخندل ډاکټر نه یم خو لږه ډېره مطالعه لرم. په خندا مې خبره ورغوڅه کړه نو زده کړې دې چیرته کړي دي؟ یوه شیبه غلی و، وروسته یې په ارام غږ وویل زموږ په وخت کې لیسې او پوهنتونونه نه وو. تر 8 لیک لوست کې د ظاهر خان دوره وه. د حکومت خلک به په کلیو ګرځېدل خو کلیوالو به خپل ماشومان ورنه پټول، بانې به یې پیدا کولې، تاوانونه به یې پر غاړه اخیستل، رشوت به یې ورکاوه او یا به هم شتمنو خلکو بېوزلو ته پیسې ورکولې چې د دوی د ماشومانو پر ځای د خپلو کوچنیانو نوم ورکړي. زما پلار هم نیستمن سړی و. د کلي ملک یو پسه ور وباښه او د ملک د زوی پر ځای زه د مکتب خواته روان شوم. په خبره کې ورولوېدم نو د خلکو ولې له مکتب نه دومره بد راتلل؟ هیڅ. دوی ویل چې مکتب ماشومان بېلارې کوي، کوپر ته یې باسي، دین او مذهب یعنی مذهب ورنه اخلي. بوډا یو شیبه غلی شو او بیا یې یوه سترګه راواړوله. زویه کلونه تیر شول خو زموږ فکر لا پر خپل ځای ولاړ دی. اوس هم ډېر خلک هم د عقیده لري. مکتبونه سوځول کیږي، ښوونکي وژل کیږي او مکتب د فساد ځاله وایي. دلته لا اوس هم لمر ته زولني ورلویږي او ځمکه د غوایي پر ښکر ولاړه ده. بوډا پر خبرو راغلی و او ما غوښتل چې د هغه د ژوند په اړه ډېر څه واورم، خو د نزاکت له مخې مې نیغ په نیغه پوښتنه نه شوی ورنه کولی. مجبور وم چې له څنډو نه اصلي موضوع ته راشم. په خندا مې خبره ورغوڅه کړه. نو 2 ګټې مو وکړې، هم مو پسه ترلاسه کړ او هم د مکتب ووایه. ده وخندل خو اصلي کار پسه وکړو. د بوډا خندا یو څه جرات راکړ او په خندا مې وویل د پلار دې هم مکتب نه خوښېده که څنګه؟ بوډا چای جوش ته لاس ور وغځاوه خو ما ور ډومبی کړه او پیاله مې ور ډکه کړه. ده وویل معلومداره هغه هم له بله ځای نه و راغلی، خو هر رنګه چې و پلار مې ښه سړی و، پر هغه ګران وم. هغه زما لپاره پلار و هم مور. په خوابدې غږ مې وویل مور دې مړه وه؟ د سوړ اسویلی یې ویست، تر زاړه پټکي لاندې خپلې ګوتې تېرې کړې، ککره یې وګرول او ورو یې وویل هو زویه مور مې نه په زړه کېږي. زه ډېر کوچنی وم چې هغې پور پورې کړ، شاید د 4-5 کلونو. په ذهن کې یوازې د هغې یو خړ تصویر را پاتې دی. څېره یې سمه نشم سره جوړولی، رانه ړنګېږي داسې لکه چاته چې د زاړه او سپیره پلاستیک تر شا ګوري، خو فکر کوم چې ښکلې به وه. مور تل ښکلې وي. بوډا یوه شیبه غلی شو، بیا یې خپله خبره پسې وغځوله. د مور له مړینې مې لا کال نه ووتلی چې پلار مې بله کوژده وکړه. تر واده 1 کال نور هم ووت، ولور نه پوره کېده، خو بیا یې له پلاره ورپاتې 2 جریبه ځمکه وپلورله او واده یې راخوندي کړ. زه ماشوم وم، هغه مهال په دې خبرو نه پوهېدم، خو وروسته مې چې ښی او کیڼ بوډ سره وپېژندل دا خبرې راته روښانه شوې. د پلار له واده نه مې نور څه نه دي په یاد، خو یو څه چې د انسان په زړه کې ریښې ځغلوي او تلپاتې وي له هغه نه د مینې اخیستل دي. نه پوهېږم چې د واده لومړۍ شپه به وه که 2مه، خو دومره مې په زړه دي چې میرې زما ځای ونیو. زه به تل د پلار په غېږ کې خوب وړلم، خو په هغه شپه چې د لومړي ځل لپاره په بله کوټه کې ځای راته جوړ کړ، خو بیا روږدی شوم. یو نیم کال وروسته به بیا په بام ویدېدم او ستورو ته به مې تر هغو کتل چې سترګې به مې سره ورغلې. ژوند همداسې پر مخ ده. میرې به مې د پلار تر مخ د ناس په ژبه خبرې را سره کولې، خو چې هغه به نه و په مازې خبرې به یې چونډۍ را لګولې. خو پلار مې ښه و، کله نه کله به یې پلرنۍ مینه را باندې راتله او د مچولو پر وخت به یې د بریتو تیره ویښته زما پر بغور یا غومبرو لګېدل. وروسته بیا د سهار لخوا مکتب ته تلم او ماسپښین مې له پلار سره د بزګرۍ په کارونو کې مرسته کوله. موږ پردۍ ځمکې کرلې، خو ګزاره مو کېده. میره وچه یعنې شنډه وه او د 3 تنو خوراک مو له یوې او بلې خوا برابراوه. په 14 یا 14 کلنۍ کې مې مکتب خلاص کړ. بیا مې د پلار په غوښتنه د کلي ګورواني ونیوله. له لمر ختو سره سم به د غواو، میږو او پسونو په دوړو پسې روان وم او په لمر لوېدو به مې د خلکو مالونه د هغوی د کورونو تر ورونو پورې ورسول. په 22 کلنۍ کې مې د عسکرۍ پچه وخته. 2 کاله مې د کابل د رشخور په فرقه کې تیر کړل. ترخیص مې واخیسته او بیرته قرهباغ ته لاړم. دا ځل مجبور وم چې له یوه کاره هم مخ وانړوم، ځکه پلار ته مې د ملا درد پیدا شوی او درانه کارونه یې په وس نه و پوره. بزګري ماته را پاته شوه، ورسره مې له مزدورۍ، خټګرۍ، کاریزکنۍ او له هیڅ شي نه هم مخ نه اړاوه. سهار به په خړه له کوره ووتم، ټوله ورځ به مې په ولاړو تېره کړه او د ماښام له اذان سره به بیرته کور ته راغلم. لاسونه به مې دومره له چاودو ډک و چې هر ماخوستن به مې د لندو وړو پټیو پرې تړلې. بس نو ژوند دی، د ګیډې د ډکولو لپاره مو باید یو څه موندلی وای.
د کلي ځوانانو به د ښه اس اصیل ښکاري ټوپک او د غوږورو تازیانو د درلودلو فکرونه وهل، خو ما چې به د چا په لاس کې کومه سپکه او تیره بیلچه ولیده پر هغې به مې مینه راتله. د چا چې به مزدور په کار و نو لومړی به یې زموږ د کور ور راټکاوم، ځکه ما غښتلی بدن درلود. د بدن بوټی مې د ډیر کار له لاسه سره تاو شوي و او ژر نه ستړی کېدم. ماخوستن چې به مې کله سر ولګاوه سمدستي به مې سترګې پټې شوې او نورې ورځې مې هم د تېرې ورځې تکرار و. ژوند همداسې تېرېده. زه وم او د ځمکې اړول، کرل او ریبل. ما یوازې خړه ځمکه او شنه واښه پیژندل. د پلي پټي دښمن مې موږک و او دوست مې د ځمکې سور رنګه اوږد چینجی. خو ناڅاپه موږک په انسان بدل شو او ما د بیلچې پر ځای ټوپک ته لاس وغځاوه. بوډا غلی شو، لنګي ور ټول کړل او په لړزېدلو ګامونو د باندې ووت. خو زما په ذهن کې د هغه وروستۍ خبره په تکرار ډول راګرځېده. بچیه، چای مې ډېر سور کو، بښنه غواړم. په بیړه مې ورته وکتل. د لمنې یوه څنډه یې په ګنډه کې نښتې وه، خو د نزاکت له مخې مې پر خوله څه رانه وړل. بوډا پر خپل ځای کېناست، پښې په بړستن کې ننیستې او ورو یې وویل: ستوري نه ښکاري، شاید بیا واوره ووري. بې اختیاره مې له خولې ووتل: ټوپک ته دې څنګه لاس وغځاوه؟ بوډا یو سوړه سویلی ویست. په اشاره یې وپوهولم چې چای غواړي. پیاله مې ور ډکه کړه. ده وویل: څه درته ووایم؟ د اوړ یوه ټکنده غرمه وه. ما رشقې ته اوبه ورخوشې کړې وې او په خپله د پولې پر سر ورته ناست وم. څو ګامه هاخوا مې د یوه اوږد ژبې ننداره کوله چې د میږیانو د غار تر څنګ پروت و. اوږد ژبه یو کوچنی مرغه دی، ځان پر مړینې اچوي. خپله اوږده ژبه راباسي او کله چې پر ژبه میږیان راټول شي ژبه ورټولوي. ما لا اوږد ژبې ته کتل چې یو لرې غږ مې په غوږ ننوت. له مرغه نه مې سترګې واړولې. یو هلک منډې راوهلې. چغې مې نه شوی ځای کولی، خو احساس راولوي چې ښه زیری راته نه لري. د هغه په یوه چغه کې مې د پلار ټکی واورېد. دې ټکي مې زړه ولړزاوه، خو کله چې مې پوره جمله واورېده یوه شیبه مې سترګو هم کار پرېښود. رڼا ورځ راباندې توره شپه شوه، خو په غوږونو کې مې لا د هلک چغو انعکاس درلود: مالکه، ای مالکه، پلار دې در وواژه. هغه یې مړ کلي ته راوړ. بوډا غلی شو او زه وپوهېدم چې سړی مالک نومیږي، خو ډېر ژر یې خپلې خبرې پسې وغځولې. زوی، نه پوهېږم چې څنګه کور ته راورسېدم، خو کله چې د جنازې تر څنګ ودرېدم نو پښې مې د لومړي ځل لپاره له خپله واکه ووتې. پر ګونډو شوم او د بدن د انډول د ساتلو لپاره مې د جنازې کټ ونیو. ورو مې د خپل پلار له مخه د هغه خړ څادر لرې کړ. سترګې پټې، څېره یې خړه او سپین ویښته یې له خاورو ډک ښکارېدل. څادر مې نور هم ورنه وښوراوه. پر ټټر یې د بنګړي یوه ماته ټوټه او تار تار ښځینه تور ویښته پراته وو. د بنګړي ټوټه مې وپېژنده، زما د میرې بنګړی و. له مړي نه مې نور څادر هم لرې کړ. پر سپینو جامو یې وینه نه ښکارېده. پر جسد مې ګوتې وتپولې. د پلار په خوله پسې مې خپل مخ ونیو، خو د هغه له خولې نه تاو نه راوت او بریتونه یې نه چوخېدل. یو چا تر مټ ونیولم. کله چې پورته کېدم له سترګو نه مې یوه اوښکه بیله شوه. د پلار پر مخ مې پرېوته. یوه لنډه منډه یې واخیسته او یو دم ځای پر ځای ودرېده. په لومړي ځل مې شاته وکتل. انګړ له کلیوالو ډک و او څو تنه په زړېدلو سرونو سونګېدل. په لړزانده ګامونو د کوټې خواته روان شوم. په یوه کوټه کې د کلي څو تورې سرې سره راټولې وې. په لوړ غږ یې ژړل او ښېراوې یې کولې: خدای داده، ټک له ټکه شي، د کور لوګی دې ورک شه، خدای دې مینه سپېره که. خو میره مې خړ دیوال ته ناسته وه. ټکری یې په غاړه کې پروت و. سترګې یې له سرو رګونو ډکې وې او پر بغورو یې څو تاره تور ویښته سریښ وو. هغې هیڅ حرکت نه کاوه. غاړه یې کږه وه. سر یې پر دیوال لګولی و او غولي ته یې کتل. تر مخې کېناستم، خو بې له دې چې راته وګوري شونډې یې مازې سره وخوځېدې. مالکه زویه، پلار دې ولید؟ د لومړي ځل لپاره مې د هغې له خولې نه د زوی ټکی واورېد. زړه مې درد وکړ او د سکه مور مینه مې پرې راغله. بې اختیاره مې د هغې سر په ټټر پورې ونیو. د میرې له خولې یې یوه کوکه راووته. زما پر اوږه یې لاس کېښود او په لنډ وخت کې مې ټټر د هغې په اوښکو لوند شو. میرې مې د ماشوم غوندې ژړل او چغې یې وهلې: زویه، زه خواره شوم، زه کونډه شوم. زما پلار یې په هماغه ورځ خاورو ته وسپاره او ما قسم یاد کړ چې د قاتل به ژوندی نه پرېږدم. 3 ورځې د کلي په جومات کې پر فاتحه کېناستم. له نږدې او لرې ځایونو نه به ډله ډله خلک راتلل. لاسونه یې پورته کول او بیرته به یې خپله مخه نیوله. هغه وخت مرګونه کم و. تر څو ورځو پر ټول کلي د ویر لړه پرته وه. ان د کلي ماشومانو هم دا جرأت نه درلود چې د لوبو لپاره د باندې راووځي. د پلار د مرګ په 10 د ولسوالۍ بازار ته لاړم. دا د داود خان د پاچاهۍ لومړی کال و. روسي ټوپکان نوي راغلي و. یو کلنګداره چرایز ګل چاپ ښکاري ټوپک مې خوښ شو. پیسې مې ورکړې او د راتګ پر وخت مې له کلي نږدې یوه کارغه ته نلۍ ور واړوله.
هغه د چنار له سره لاندې راولوید. بیا مې په شودیاره کې د ډاګو په یوه مګه ډز وکړ، خو کله چې د چرو دوړې کېناستې هیڅ هم نه و. مګه پر غار ننوتې وه. دې ډزو کلیوال او نږدې خلک خبر کړل چې مالک ټوپک اخیستی او بدي په نیت کې ده. په سبا د کلي 2-3 سپینګیري په کور راننوتل او ما یوازې نصیحت ورنه واورید. خو د بلې ورځې په سهار لویه مرکه کېناسته. په قرهباغ کې ډېر قومونه پراته دي، ترکي، اندړ، خروټي، دوتاڼي، میاخیل او د نورو لویو او وړو قومونو مشران او مخور د کلي په جومات کې ننوتل. ټولو خدای داد ګرم کړ، ویلي چې هغه هم خپله ګرمه مني، خو زما پلار ته یې هم ګوته نیوه چې دی هم تر خولې تېروتی و. وروسته یو شاهد راوغوښت. شاهد د خدای داد دوی د کلي و او زما پلار د ده په غیږ کې ساه ورکړې وه. هغه لنډه کیسه تېره کړه. پر خره مې غنم بار کړي وو چې تر ژرندې یې وباسم. کله چې د خدای داد د کلا تر مخ تېرېدم نو شور او زوږ مې تر غوږ شو چې ورته ومې کتل یو خدای داد او یو هم د مالک مرحوم پلار. د دوی تر څنګ یوې برګې غوا هم په ډیران کې خوله وهله. دوی دواړه په غوسه وو، لاسونه یې د یو بل تر خولو ورتېرول. مرحوم خپلې پیسې غوښتې او ویلي چې غوا دومره شیدې نه کوي لکه خدای داد چې وریادې کړې وي. خو د خدای داد دلیل دا و چې غوا 3 ورځې د مرحوم پر اخور ولاړه وه، خو دوی د 1 ورځې شرط سره یې ښی و. زه خرڅه کړې غوا بیرته نه اخلم. اخیر مرحوم په کاوړ وویل ته خو لا ته یې، ستا پلار به یې هم بیرته اخلي. خدای داد هم پرې ورچغه کړه، له خولې سره دې پام کوه. خو د مالک پلار ورغبرګه کړه، ته خو پیسې یادوي، ولا چې عورته یعنې ښځه درنه بوزم. دا وخت مرحوم د غوږ تر څنګ یو دروند سوک وخوړ او له ځمکې نه یې مړه دوړه پورته کړه. ما جوال پرېښود، په منډه ورغلم. د هغه سر مې له خاورو راپورته کړ. مرحوم یو 2 ځله خپله خوله خلاصه کړه او بیا یې پور پرې کړ. د شاهد تر خبرو وروسته یو سپینګیري مخ راواړوه، ویل مالکه ښه به دا وي چې یوه روغه وکړې. د ټوپک له خولې داسې څه نه وځي چې په هغه کې خیر وي، بدي دې په ګټه نه ده. په خبره کې ورولوېدم. معلومداره چې په بدۍ کې خوند نشته. ما خو تر اوسه د چا سپي ته هم په بده نه و کتلي، خو اوس چې مجبوره کړم یا به پر ما خاورې اړوي یا هم پر خدای داد. یو بل غږ راوکړ. له خدای داد سره زه غږېدلی یم، هغه هر ډول پورته تیار دی، که یې لور غواړې، که پیسې او ټوپک، هر څه چې ستا خوښه وي. لنډ ځواب مې ورکړ. نه مې د قاتل لور په کار ده او نه هم د پلار وینې په پیسو پلورم. یو بوډا چې ما کله پخوا نه ولیدلی او له سپینو جامو، اوږدو تسبو او په ورمیږ له بیاتې شویو څڼو داسې راته ویسي چې ملا به وي په ارام غږ وویل عبدالمالک زویه، نو چې داسې ده خدای داد وبخه، خدای به یې اجرونه درکړي. په کاوړ مې خبره ورغوڅه کړه. څنګه یې وبخم؟ هغه چرګ نه دی وژلی، زما پلار یې وژلی. پلار د ټولې مرکې خولې ما ته راواوښتې. چا نصیحت راته کاوه، چا جنتونه مخې ته راته ایښودل او ځینو نورو ویل چې خدای داد د جرګې هر ډول پریکړې ته تیار دی، خو ته سوله ومنه. خو زموږ یوه خبره وه، د پلار غچ یعنی بدل اخیستل. آخر جرګې پریکړه وکړه چې بله ورځ به بیا سر راټولیږي او دا ځل به د سیمې تر ټولو روحاني شخصیت یعنی آغا صاحب هم رابولي. تر پریکړې وروسته جرګه خوابدې ولاړه او د غرمې لپاره زموږ پاخه کړي دیګونه همداسې پاته شول. په هماغه ورځ مې پریکړه وکړه چې خبره به دوهمې جرګې ته نه څنډوم. ماخوستن مې د ټوپک کلمو ته خواږه تیل، د شړشمو تیل ور وڅڅول. تر سر مې کېښود او سهار له ملایانو اذانونه نه و کړي چې له کوره ووتم. د خدای داد دوی کلی دومره لرې نه و. 25 دقیقې وروسته د کلا ته ور ورسېدم. کلا له کلي نه یو څه وتلی وه، پر سر یې راڼه ستوري ولاړ وو او برجونه یې په تیاره کې ویرونکي ښکارېدل. دا یوه زړه کلا وه، لوړ دیوالونه یې لرل او ما لا په کور کې دا فکر نه و کړی چې پر دې دیوالونو اوښتل امکان لري کار دی. خو په ذهن کې مې یوه تیاره نقشه درلوده. مخکې مې لا د خدای داد د کلا له دروازې 40 ګامه لرې له لوښو ډک اوده یعنې ډنډ په پام کې نیولی و. په دې اودي کې به د شپې لخوا د کاریز اوبه راټولېدي او په رڼا به یې پټیو ته ور پرېښودې. داسې اودي د کوچنیو کاریزونو خولو ته جوړیږي چې بیا په یو ځل لښتي ډک کړي او پټي ژر اوبه شي. لاړم او د اودي پر ژۍ کېناستم. که څه هم وړی خو بیا مې هم څادر تر ځان تاو کړ، ځکه د غزني د دوبي شپه هم پر سړي لړزه راوستلی شي. د ټوپک خزانه مې په یوه جنګي کارتوس ډکې کړې. دې کارتوس د مردکۍ غوندې یوه سروبي چره لرله چې تر 80 ګزه یې آن غوا هم چپه کولی شوه. ټوپک مې پر ورنو کېښود او د کلا خواته مې وکتل. د لوښو تر تیرو څوکو پورته تور او پڼډ برجونه ښکارېدل. زموږ په ولسوالۍ کې دا ډول زړې او برجورې کلاوې ډېرې تر سترګو کېږي. ډېری یې تر 2 مترو پلن دیوالونه لري. پر ځینو یې آن 1.5-200 کاله اوړي، خو لا اوس هم پر خپلو پښو ولاړې دي. یو وخت د سیمې یوه عمر خوړلې بوډا د خپل پلار له خولې کیسه راته کوله چې د دې کلاو په خټه کې به یې څو جوړې غوایي ګرځول چې ښه سره ګډه او پخه شي. بیا به یې لږ خټه وتلله،
ماخوستن به یې په اوبو کې کېښود او سهار به یې په تله کې واچوله. که به په وزن پوره وه معنا دا چې د پخڅې د وهلو لپاره تیاره ده، که نه نو بیا به یې تر هغو غوایي پکې ګرځول چې ښه به پخه شوه. د خدایداد پر کلا هم 6-7 کاله اوښتې وه. دا کلا ده ته له پلار او نیکه ورپاتې وه او د معلوماتو له مخې د یوازې پکې اوسېده. د سهار له اذان سره مې اودي ته پښې ور وغځولې. اوبه سړې وې او پښې مې تر ډوبېدو پورې په مله یا اوبړۍ کې ښخې شوې. د خدایداد په باب مې مخکې لا معلومات ښه ترلاسه کړي وه. تر بدۍ راوروسته به یې توپانچه تړله او له کوره ډېر نه راوت، خو دی لمونځګزاره سړی و. د پخوا په څېر به یې جمع نه پرېښوده. د سهار خړه زما لپاره هم ښه وه. تر وار وروسته په اسانۍ تښتېدلی شوی، ځکه خدایداد تربرونه لرل او ورځ راته خطرناکه وه. یو څه انتظار مې لا نور هم وایست. د لمر ختو خواته اسمان روښانه شوی و او د کلا لویه دروازه له ورایه ښکارېده. ناڅاپه مې بدن زیږ شو. د دروازې زنځیر پر دړه ولګېد. ټوپک مې واړاوه. زه پوهېدم چې بل څوک نه دی، ځکه خدایداد یو ناروغه میرمن، پیغله لور او 2 کوچني زامن لرل چې زامن یې لا د لمانځه نه وو. خدایداد مې هم نشوی غلطولی. ما یو 2 ځله په ګنج یعنې د څارویو د پلورلو ځای کې لیدلی و. د مالونو سوداګري کوله. د ټوپک پر کولنګ مې د ښي لاس بټه ګوته ټینګه کړه. ټوپک مې تیار ونیو. د دروازې یوه پله په غنجا سره چوله شوه. کیڼه سترګه مې پټه کړه او په ښۍ سترګه مې د ټوپک زخه او دروازه په یوه لیکه سره راوستل.